يا نبي سلام عليك. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. قابل قدر، قابل احترام سامعین کرام، نن زه تاسو سره په یو اهمه موضوع باندې مخاطب شوی یم. هغه اهمه موضوع د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ډیوټۍ متعلق ده او د امت ته چې الله جل جلاله خیریت ورکړی دی نه د هغې متعلق ده. ستاسو په خدمت کې مې د قرآن مجید یو آیت مبارک ولوسته. الله جل جلاله فرمایي چې تاسو یو بهترین امت یې، اخرجت للناس، د خلکو د نه په رسانۍ دپاره تاسو الله پاک ایستلی یې. تاسو به خپل هم ښه کارونه کوئ، بل به هم ښو طرف ته رابلئ، خپله به هم بد نه کوئ او بل به هم د بدو نه منع کوئ. قدرمنو، نن زمونږ او ستاسو په معاشره کې یو ډیر ګنده څیز خور شوی دی چې د هغې د وجې نه زمونږ او ستاسو په معاشره کې غلاګانې عامې شوې، ډاکې عامې شوې، د خلکو عزتونه اغستل هغه عام شو او قتل عام هغه عام وګرځېده. هغه خطرناک څیز نشه دی. نشه د هر انسان دپاره یو مهلک څیز دی، یو موزي څیز دی. او زمونږ ینګ جنریشن په کار دا وه چې هغوی تعلیم حاصل کړی وی، دین او دنیا یې حاصله کړې وی، یوه سمه لارې نیولې وی، او د هغې په بنیاد زمونږ معاشره دا یو ښایسته معاشره ګرځېدلې وی. خو نن ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې زمونږ معاشره د ښایسته معاشرې په ځای یو بده معاشره وګرځېده. او د هغې غټه وجه دا ده چې نن د یو غریب سره د همدردۍ جذبه د یو انسان په سینه کې نشته. یو مسکین سره د همدردۍ جذبه د انسان په سینه کې نشته. او د یو ماشوم د غلطو نه د بچ کولو جذبه د انسان په سینه کې نشته. نن زما او ستا په معاشره کې اکثریت خرید و فروخت چې کیږي نو د خوراک او د څښاک نه زیات هغه د آیسو کیږي، هغه د شرابو کیږي، هغه د چرسو کیږي، هغه د سیګریټو کیږي او هغه د نسوارو کیږي. زمونږ ینګ جنریشن او زمونږ ماشومان په دغه مسلو باندې اخته شو او دې حد ته راورسېدل چې د الله جل جلاله مقدس کورونه، جوماتونه، د هغې تقدس یې پامال کو. د الله د کور نه غلا کیږي او د هغې د وجې نه د الله د کور نه مختلف څیزونه دی په طریقه باندې راوباسي او هغه پټ کړي او هغه لرې کړي. نو موږ او تاسو لا د دې څیزونو نه خپل ځان بچ کول پکار دي. په دې کې مین کردار هغه د مور او د پلار دی. د مور او د پلار د تربیت متعلق خبره ده. هر کله چې مور او پلار د خپل بچی تربیت وکړي نو الله جل جلاله د دغه انسان نه د معاشرې ښکلی پر جوړ کړي. لکه حدیث مبارک کې راځي وي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم مجمعین به د خپلو بچو داسې تربیت کو چې پوچې پوچې ماشومان به او په هغې باندې به روجې نیولې او روجې به یې په داسې طریقې سره نیولې چې د دې تربیت وشي او دا حکم د الله تعالی حکم وګڼي. نو ماشومانو ته به د مالوچو نه ګوډۍ جوړې کړې وې او په هغه ګوډو باندې به مشغول کړه او هغه ماشومان به ولګېدل او هغې ماشومانو به روجه اختتام ته ورسوله. زمونږ او ستاسو په علاقو یا په معاشره کې چې څومره بزرګان او څومره نیک شخصیات تیر شوي دي نو په هغې کې د ټولو نه غټ کمال هغه د مور او د پلار د تربیتو. نو قدرمنو، زه تاسو ته انتهایی عاجزانه درخواست کوم چې د دغې شیزونو نه ځان منې کوي. نن زمونږ اکثر د معاشرې سپینروبي خلک د دې په خرڅ کې او د دې په خورولو کې
او د دې په رسولو کې انوال لی. زه هغې ته دا اجازانه اپیل کوم چې زمونږ معاشرې ته د چرسو د ایسو په ځای تعلیم ورکوي، زمونږ معاشرې ته د چرسو د ایسو د شرابو په ځای د قرآن تعلیم ورکوي، د دنیا او د آخرت تعلیم ورکوي. هر کله چې په معاشره کې د دنیا او د آخرت تعلیم راغی دغه معاشره به معاشره ګرځي، او که د دنیا او د آخرت تعلیم ینګ جنریشن او نوجوان ته ور نه کړی شو نو دا معاشره نه بلکې دا به د فساد یو ذریعه ګرځي. که موږ او تاسو د اسلام تاریخ وګورو نو د اسلام په تاریخ کې د صحابو جذبو او د هغې د ماشومانو جذبو ته وګورو نو د انسان حیرانه پاتې شي چې کله به د جهاد موکراله نو پوچې ماشومان به نبی علیه الصلاۃ والسلام به ورته وفرمیل چې تاسو واړی لا د جهاد د تلو اهل نه یې. هغه ماشومان به د پنجو په سرونو باندې ودرېدل چې موږ اوچت او دنګ ښکارو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ سلیک کیو د جهاد دپاره نبی علیه الصلاۃ والسلام ولیږي. نو نن په معاشره کې نشه انتهایی عامه شوې ده. د هغې نقصان زما ستا مخې ته دی. د الله کور محفوظ نه دی، زمونږ او ستاسو د یو مسلمان ضرور کور محفوظ نه دی، زمونږ او ستاسو د انسان جان مال دا محفوظ نه دی. که یو موټرسایکل هم انسان ودرې لاندې د 5 منټو دپاره نو غریب په منډه راخوشي او په منډه بیا ځي چې لاندې ورشي نه هغه چا بوتلی. حالانکې زمونږ او ستاسو خو اسلامي معاشره ده، زمونږ معاشره دا نه ده چې هغه د غلا مرکز ده او نه زمونږ معاشره د ګندګۍ مرکز دی. او د هغې حل دا دی قدرمنو چې کله دا څیز عام شوی دی زمونږ ستاسو په علاقه باندې په معمولي خبرو باندې جګړې کیږي او په قتل او په وارداتو کې زمونږ صوابای په ټاپو روانه ده. انتهایی د افسوس خبره ده. او دا د میډیا دور دی، زمونږ او ستاسو د علاقو خبرونه په پوره پاکستان کې ګرځي. انتهایی د افسوس خبره ده. د خپل بچو تربیت پکار دی، خپل بچو ته دنیاوي تعلیم ورکوي، خپل بچو ته دینی تعلیم ورکوي، خپل اولاد علماء کرامو سره کینوي چې په ښه او په بد باندې پوهې کی. د پلار ډیوټي دا نه ده چې د سحر د کور وځي او ماشومان ودي او ماسخوتن کور ته راشي ماشومان ودي. مور ډیوټي هم دا نه ده چې صرف خوراک او سکاک انتظام د بچو دپاره کوي، نه بلکې د پلار ډیوټي دا ده چې دی به د دنیا دپاره هم ټیم ورکوي او د اولاد د تربیت دپاره به هم ټیم ورکوي. د مور ډیوټي دا ده چې د اخلي پخلي دپاره به هم ټیم ورکوي او د اولاد د تربیت دپاره به هم ټیم ورکوي. اله به معاشره ګرځي. که چېرته موږ او تاسو د اولاد د تربیت دپاره ټیم نه ورکوو، نه مور ټیم ورکوي او نه پلار ټیم ورکوي، قدرمنو دا معاشره دا به د فساد مرکز ګرځي. په دغه بنیاد صحابه او علماء کرام حضرات چې زمونږ او ستاسو اکابرین تیر شوي دي هغوی به د بچو تربیت ته ټیمونه ورکول، نو ځکه د هغه بچو نه بیا د مستقبل ستوري جوړ شو او د نور په شان الله پاک وځلول. نن ډیره د افسوس خبره ده چې زمونږ په معاشره کې د خیرخواهۍ کار بند شو. حالانکې د مسلمان شاندار چې دی به خپل هم ښه کوي او بل به هم ښو طرف ته رابلي. نن که زما ستا په محله او په علاقه کې یو سړی ایسي شو، یا یو ماشوم چرسي شو، یا یو ماشوم شرابي شو، نو زه وایم بس پرېږده چې دی پکې اخته یي، زما بچی ته خدای بچ کړی دی، زه څه کوم؟ نه، بلکې د مسلمان شان دا دی چې اپنے لیے تو سب جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اورو کے کام آنا. چې د بل په درد دردمن شي درد هغه دی، په خپل درد خو حیوان هم ښه پوهیږي. نبی علیه السلام موږ تاسو ته تعلیم دا راکړی دی چې مسلمان هغه دی چې دی د بل په درد دردمن شي، د بل په درد د بل په غم کې دی شریک شي. نو زه تاسو ټولو ته یو عاجزانه درخواست کوم چې په خوشا کې زما ستا کشر پول څومره په دې مرضونو کې اخته دی، حتی الوسه د هغې روکتام وکړی شي، په مینه محبت باندې هغې سمجا وکړی شي. او کوم ډیلران چې دي نو هغې ته هم دا درخواست کوم چې الله ته وګورئ، دا شیز بند کړئ، کنې الله به ستاسو اولاد په دې فتنه کې اخته کړي او سبا له به سرونه ټکوي. ځکه د انګریزۍ هغه مقوله ده ایز یو سوشل یو ریپ جیسا کروگے ویسا بروگے. نن چې د پردې ماشوم زندګۍ ته تیلې وې هغه تباه کې او هغه ستا د نشې د لاسه او ستا د روپیو 2 روپو د لاسه دوره حد ته رسي چې د الله د کور تقدس پامال کوي او د مور او د پلار ګریوانونو ته لاسونه اچوي او د ګاونډي عزت پامال کوي. نو دغه خیرې دا بې ځایه نه ځي.
سبا له په تا باندې هم داسې راتلی شي او که یو بچی د خپل داسې شو نو بیا به جاړې خو وخت به تیري. په دغه بنیاد زه د معاشرې ته دا پیغام ورکوم چې راځئ موږ او تاسو د خلکو ته یو مثال قایم شو، په دین کې هم ایک نمبر شو، دنیا کې هم ایک نمبر شو. الله به زمونږ او ستاسو نه په علاقه کې خیرونه خوري. موږ تاسو الله پاک پیدا کړي دغې څیزونو دپاره نه یو. زمونږ د ژوند مقصد خپله ښه کول بل ښو ته رابلل دي، خپله بد نه کول بل د بدو نه منې کول دي. نن موږ تاسو اکثریت چې بد څوک کوي نو نور هم ځان سره بدو طرف ته راولي. نو زما ټولو ته دا خواسته چې خپل هم په ښو باندې راشو، د بدو نه ځان منې کړو او د ښو ترغیب نورونو بایګانو ته هم ورکړو. الله تعالی دې په دې یو څو خبرو موږ او تاسو ټولو له د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.